د ملا برادر او حقانیانو ترمنځ تازه جنگونه روغې لپاره چیرته تللی دي دا چې د دغه جنگونو لامل څه دی د پوره او بشپړ جزئیاتو لپاره ویډیو تر اخره وګورئ. تر دې وړاندې هم د طالبانو په لیکو کې پراخ اختلافات موجود وو او آن پارک کې د حقانی او برادر ترمنځ ډزې هم شوې وي چې پکې ملا برادر ټپي شوی هم وو. دې اختلافاتو لا دوام وکړ چې د حقانی او ملا برادر ډلې په کابل ولایتونو کې یو د بل په وړاندې سخت یو بل ته ګزارونه ورکړل خو د اختلافات ورځ تر بلې نور هم زیات شول. په وروستي ځل د برادر ډلې د حقانی ډلې د یوه غړي عالمګل حقانی ورور په یو داسې د عیاشۍ بنډار کې توقیف کړ چې شراب کباب او هر څه موجود وو. په هغه ویډیو کې یو طالب پر دې ټینګار کوي چې د عالمګل حقانی نوم زیات واخلي او په ویډیو کې معلومه شي چې دا د هغه ورور دی. اوس تازه راپورونه دا دي چې ملا هیبت الله اخندزاده په دې اختلافاتو خبر شوی او ټول کندهار ته غوښتي دي چې معلومه کړي څوک ملامت دی. اوس دوی ټول کندهار ته ځي ترڅو د شیخ صاحب په منځګړیتوب خپل ستونزې حل کړي خو خبره بیا دا ده چې آیا دا اختلافات به حل شي؟ طالبانو ویلي دي چې موږ د خدای جل جلاله لپاره هر څه کوو خو کله چې دوی واک ته ورسېدل نو په دې نشه کې هر څه هیر کړل او داسې بریښي چې ټول اختلافات پر ګمارونو او واک رامنځته شوي. په دوی کې حقانی ډله د پاکستان ګټو ته ژمنه ده او نورې دوه ډلې خپلو ځانونو او لږ بیا ملت ته ښایي ژمن وي ځکه نو پر مهمو دولتي بنسټونو باندې جنجال ډیر شوی دی. یو شمېر سرچینې دا هم وایي چې ښایي په نږدې وختونو کې د طالبانو په لیکو کې ډیر ژور تغییرات هم راشي چې لامل به همدا جوړجاړی وي ځکه ښایي ډیر کسان عدلون بدلون وکړي له قدرته لرې کړي او جوړجاړی رامنځته شي. خو دا چې حقانی ډله ښایي ځان فاتح وګڼي او ان د شیخ صاحب خبره هم په هغه صورت کې چې د دوی کسان لرې کیږي ونه مني. له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. تاسو د طالبانو ترمنځ د دغه ډول اختلافاتو او دا چې طالبان په خپل منځ کې جوړ نه دي نو له ملت او نړیوالو سره به څنګه جوړ شي؟ په دې اړه تاسو خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا یو بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. د خدای پامه.